بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما ګران خوږه دوستانو، اشفاق بنگش تاسو ته نوې ویلا کې حاضر دی. نن 15 جنوري ده او نن تاسو سره مهم خبرونو کې یو خو بي بي سي ریپورت دی چې هغه ته کوم اډیو ملو شي وا افغان طالبانو سپریم کمانډر امیر المؤمنین هیبت الله والا اواز چا کې مونږه مخکې چې کوم خبرونه ورکول چې کوم اختلافات دي، خاص کر هغه کې هغه نشندې شوي ده چې کوم افغانستان کې تیرو ورځو کې انټرنیټ بندش چې کوم هغه وجوهات باقاعده ښکاره شوي دي او دغه په څه وجه دی او ورسره چې کوم وایي پاکستان پالیسي ناکامي هغه مخ همدغه دی چې اوس کوم انډیا سره د انډیا انټرست دی په افغانستان کې چې هلته باقاعده اوس سفیر هم یعنی سفیر باقاعده مقرر شو، نظم امور کار شروع کو پاکستان کې اور بل شو. په دې منې په نوم خبره کړې ده او نن به بیا لږ چند تفصیلات یې در کومه. او علي امین ګنډاپور او سهیل افریدي، یعنی علي امین ګنډاپور بیان چې کوم دی، سهیل افریدي بیان یا چې سهیل افریدي چې کومه وینا وه د ټي ټي پي په حوالې سره یا دهشتګردي په حوالې سره، نو علي امین ګنډاپور په کراس ولې راغله، یعنی هغې خلاف او بل علي امین ګنډاپور بیان نه پس الیکشن پارټۍ کې هم د رڼا ښکاره نشونه مخته کیږي. او بل خیبر پښتونخوا کې نن هم په ډی خان کې همدغه شانتي نور ترخګر واقعات چې کوم دي روان دي او تیرانه نقل مکني کیږي او صوبې صورتحال تاسو سره به لږ څه خبرونه دي هغه مخ کوم. ورسره لږ شان په د ایران په صورتحال به خبره کو د خیت ولې چې دې سره پاکستان افغانستان او دغه خطې کې لوی بدلون راتلی شي او لوی مشکل پاکستان افغانستان ته هم جوړېدی شي چې اوس دا ټرمپ کمې دمکیانې دي دا به کله عملي شکل کې کیږي، خو ښکاره وایي چې نن سبا کې دغه چې کومه حمله ده هغه تیاره ده او ایران هم مقابلې ته ځان تیار کړی دی. اوس په دغه کې کوم د خبرونه دي واړه خبرونه به سم شامل کما او تاسو نه خواست دغه دی چې اکثر چې زه وایم ملګري سبسکرایب که ملګري نه هم کړی نو لازمي کوئ او بل لایک هغه لازمي کوئ. ورسره چا دا بټن نه وي ان کړی چې نوټیفیکیشن راځي نو ان کوي. مننه، خوشحاله او باد اوسئ. په دې خبره باندې هم چې ستاسو مینه او ورورولي وجې نه مونږه کې نور هم انرژي راځي. اول به دا ریپورټ نه مخکې چې کوم افغانستان کې دی دا ډېر تفصیلي ریپورټ دی چې کوم انټرنیټ بند شوی او د اختلافاتو په حوالې سره په څه اختلافات دي، څه خبرې دي، هغه تاسو سره نن په ډاګه کوو په دې حوالې سره. اول به راشو علي امین ګنډاپور چې کوم تېره ورځ یو انټرویو کې بیان ورکړ نو چې هغه دغه خبرې ته ذکر چې ټي ټي پي باقاعده افغانستان نه استعمالي رنګ کوي او ثبوتونه موجود دي او دلته کې دهشتګرد کاروانې کوي. یعنې سهیل افریدي ته هغه چې کوم سهیل افریدي تېره ورځ بیان و چې موږ ته ثبوتونه موږ سره نشته نو ثبوت بغیر په افغانستان باندې الزامات لګي، نو هغه یو نفي وکړه. بل طرف ته دغه بیان سره دغه انټرویو کې دغه خبرې وضاحت وکړو چې علي امین ګنډاپور بالکل بل سایډ اخیستلی دی او بل تحریک انصاف کې چې کوم اندروني خبرې کیږي یا بل ډله ترې جوړیږي او نور قومي خبرې کیږي نو هغه هم ښکاره مثال ورکوي. نن هم چې کوم اډیاله جیل مخې ته چې کوم علیمه خان دی، عمران خان خور، هغه نن هم ورکرانو سره هغه پروټیسټ جاری دی، هغې خپلې هلې ځلې شروع کړي دي، خو ښکاره معلومیږي چې دغه کوم تحریک دی چې کوم 8 فروری اوسېدی چې هغه ته تیارانې کېږي نو اوس ګورو به چې هغه ته تیارانو ته رسي نه رسي یا هغه پورې سهیل افریدي به وي نه وي. ولې چې سهیل افریدي دپاره معاملات کم دي هغه سخت شوي دي او نو مزید سختوي. بل طرف ته نن هم ډی خان کې چیک پوسټ باندې حمله شوې ده، همدغه شانتې ټانک د سیند نور څومره سیمې دي دا ټولې ترهګرۍ ضد کې دي او بلخوا فوزي عملیات هم روان دي او خاص کر تیرا کې حکومت یعنی پی ټی آی حکومت اختلافات باوجود په هغه ځای کې عملیاتو کیسه روانه ده او نقل مکني روانه ده باقاعده او په دې باندې یقینا چې سهیل افریدي یا صوبې چې کوم هغه دي هغه اوس هم خفګان کوي او هغه باندې کراس راځي. اوس ګورو به چې دغه عملیات څنګه سرته رسي، د ترهګرو واقعات په څنګه کیږي، خو صوبې حالات دې وخت کې یقینا چې ډېر زیات خراب دي او په خپله کې دغه انتشار له وجې هم ډېر زیات کارونه پاتې دي. اوس راځو د ایران په حوالې سره. یو خو پاکستان موقف راغو چې ایران زموږ همسایه ملک دی
په دې باندې ترهګرۍ د خاص کر د امریکا چې کوم دراندازي ده هغه دپاره به هېڅکله د پاکستان لاره ځمکه خو پرېږده چې ځمکه ورکي یا ډې ورکي لار به هم لکه هوایي ډګر به هم ورته پرې نږدي دا باقاعده کلیر فیصله شوې ده. نو دا یو قسم امریکې ته ښه جواب دی او ایران سره یو ښه دوستۍ خبره هم ده او اکثر خلک وایي نه چې ډېرو خبرو کې به امریکا انوالو وي خو داسې بیا ډېر خبرې داسې دي چې پاکستان بیا خپل هغه ورته ښیي سترګې ورته ښیي. نو دلته کې امریکا په دې باندې خفګان هم دی او بیا تاسو بل خبر لیدلی وي چې امریکا 15 ملکونو باندې ویزا پروسس پابندي ولګوله چې هغه کې پاکستان هم شامل دی. نو دا هم یو وجوهات کېدای شي دغه شانتې نور هم کېدای شي. یعنې خطې سره دغه صورتحال کې ډېر زیات بدلون امکان دی راتلی شي حالات خرابېدی شي ایران کې کچېرې دغه شانتې عملیات وکړی شو. اوس راځو اخري خبرې ته ریپورټ ته. دا لږ شان تفصیلي واورئ ورور چې په دې باندې لږ پوهېدل ډېر ضروري دي او اکثر پروپیګنډو مخه هم نیولی کېږي خو دا نه دی چې افغانستان حکومت مستحکم نه دی بلکې خپله کې ښه په هغه باندې روان دي اصل اختلافات دي په څه. خو دغه بي بي سي ته یو آډیو کلیپ موصول شوی او په هغه آډیو کلیپ کې چې کوم د طالبانو سربراه دی سپریم لیډر دی امیر المؤمنین هیبت الله صاحب چې هغه په کندهار کې یو طالبانو مشرانو ته څه وینا کوله. نو هغه وینا کې همدغه وه چې افغانستان ته بیروني خطرات هېڅ نه نشته موږ هېچا نه یېرېږو موږ که یېرېږو نو اندروني اختلافاتو نه یېرېږو چې کومې خبرې موږ به مخکې ولاګو کې تاسو اورېدې ډېرو ملګرو پې کمنټس هم راکول چې موږ منفي ځو منفي موږ به ولې ځو موږ افغانستان په دې پښتنو په دې سیمې باندې ولاړ یو او چې کوم حقیقت وي هغه کې هغه حقیقت مخې ته راولو چې تاسو پې پوهېږئ چې اصل اختلافات اوسه. اوس دغه باندې دغه بیان کې ډېرې خبرې دي چې هغه باقاعده تفصیلي ورکړي دغه تقریر په حوالې دغه تقریر چې کوم و 13 کال لکه یو کال یې وشو چې دا آډیو کلیپ اوس دغه خبرې کېږي موږ خو کې 8 میاشتې کېږي دا خبرونه ورکړي دغه تقریر جنوري 2015 کې کندهار یو مدرسه کې دغه شوی و چې دغه کې ویل کېده چې اصل اختلافات چې کم دي هغه زموږ مینس کې کوم هغه دي نو دې وجې نه موږ ته خطرې هغه لیدی شي بهروني خطره موږ ته نشي لیدی. اوس اختلافاتو کې تاسو ته ښه پته ده چې یو خو امیر المؤمنین هیبت الله مشر هم دی امیر المؤمنین دی دا ګروپ دی کندهار ګروپ بل کابل ګروپ یادې کېږي. اوس کابل ګروپ کې که تاسو وګورئ مولانا یعقوب تاسو ښه پېژنئ او بل چې کوم دی سراج الدین حقاني چې کوم داخله وزیر دی. اوس دا درې چې کوم مین هغه دي دا ویل کېږي. اوس وجوهات چې کوم مخې ته راغلي دي هغه دغه دي چې یو کابل ګروپ چې کوم دی هغو بار دنیا لیدلې ده بار ګرځېدلي دي مختلف ملکونو کې یا نورو ځایونو کې پاتې شوي دي او کندهار ګروپ چې کوم دی هغه لکه دوره نړۍ سره ریلیشنشپ یا سره نه دی ساتلی. کابل ګروپ مقصد دا دی چې موږ کم سختدریزي پالیسیانې دي خاص کر زنانو حوالې سره خاص کر د نور بندیزونه یا زنانو تعلیم روزګار یا چېرته کار کوي پرده ټیک ته بالکل جایزه ده خو روزګار دپاره په جاب دپاره او دغه شانتې تعلیم په لړ کې کم د زنانو هغه دي د موږ ته نقصان دي. ورسره د کابل ګروپ دا هم وایي چې که موږ د کړو حوالې سره یا سزا چې کومه موږ اسلامي طریقې سره ورکوو هغه چې نړۍ کې موږ بدنامي سبب جوړېږي. نو هغې دا مقصد دا دی چې موږ دا حکومت بیا دیر په نشي چلېدی لازمه خبره څه نه څه بهانې به جوړېږي راته او بیا به نړیوال چې کوم طاقتونه دي مغربي طاقتونه چې کوم دي نو دغه کلې ته به بیا نقصان ورسوي. نو په کار دا ده چې امیر المؤمنین یا دغه ګروپ سره په دې خبر راځه شي چې موږ پالیسیانو کې نرمي راولو او نړیوالو هغه سره چلیدل موږ لپاره ډېر ضروري دي. موږ به خپل طرز حکمراني چې کومه ده هغه کې به هم هغه نه راولو اسلامي نظام سره به دا مخکې ځو خو لږ شان چې کوم هغه دي دا به ورکې ریلیف ورکوو. که چیرې دا ریلیف نه ورکوو نو بیا موږ ته مشکلات جوړېدی شي. نو دغه حوالې سره دغه خبرونه اختلافات چې کوم هغه بیا انټرنیټ په حوالې سره که تاسو لیدلي چې افغانستان کې انټرنیټ بند کړی شوی
او هغه انټرنیټ وجوهات مختلف ښودلي کېده، خو هغه وجه همدغه ښیي چې هغه ټیم کې بیا څه ګرفتاریانې هم وشوې، اندروني چې کوم ویل کېده سازشي عناصر چې کوم دي د حکومت ختمې دپاره دغه کې انوالو دي. نو دغه صورتحال باندې یو تفصیلي ریپورټ او تاسو سره موږ ظاهرولو ځکه چې اکثر منفي خبرونو باندې منفي هغه باندې اثر غورځېږي، خو دغه کې خو حقیقت وي. دغه کې اختلافات رای لرل دا خو زموږ مخکې په صحاباو دور کې یا کې هم شوي دي او ضروري وي چې خپله کې چې جمهوري نظام سره اسلام کې دغه د جایز دی دا مخکې ځي. خو بهرحال حالات افغانستان هم ډېر زیات کنټرول دي او افغانستان کې یا اوږدمهالې ځلې دي یا انډیا والا کومه خبره نه پاتې شوه چې انډیا کې اپون مې کړې وه چې انډیا سره هلته کې باقاعده بهارت کې سفارتخانه کولول او سره مراسم شروع کول. لکه دا 5 کالو کې وړومبی یو غټ اقدام دی انډیا او انډیا مفادات شته، انډیا بالکل به مفادات د خپل افغانستان نه لري، خو افغانستان حکومت یا طالبان حکومت دغه شانتي خبرونه ورکول چې هغه ګډ جوړ کوي یا انډیا سره میلاو شي او پاکستان ته نقصان رسوي، دا ناممکنه خبره ده. دا منفي پروپاګانډو یا دغه کې اختلافاتو کې راځي، دغه انتشار کې راځي یا دغه چې کوم نفرتونه دي په خبره کې راځي. نور انډیا سره تعلق ساتي، څنګه ساتي، آزاد ریاست دی، هغه خود مختار دي، کوي به. خو که چیرې دغه شانتي کېده نو ما خپل اندازې نه چې زه څومره ورسره معترف یم یا څومره ته پته ده چې طالبان به ورسره کله هم دا ونه مني چې پاکستان په دو باندې باندې توپک کېږي او پاکستان ته نقصان ورسوي او نور سیاسي اختلافات یا نور هغه چې کوم دي هغه به لري، هغه خپل منځ کې روان دي. خو ورسره یو ښه خبر بل هم دغه کېږي چې بیا یو کوششونو سلسله روانه شوې ده مذاکراتو پاکستان افغانستان انګیج سره. اوس موږ اکثر به دا وایو چې پاکستان پالیسي ناکامه ده او هغه ناکامۍ مخ چې کوم دی هغه اوس داسې صورت مې ویني یقینا چې په دغه باندې پاکستان ادارو باندې پاکستان وزیر خارجه باندې هغه باندې ډېر زیات پرشر غورځولی دی چې انډیا دغه شانتې نږدې شو ورته او موږ ته دا ډېر زیات نقصان دی. یو طرف ته خو د دو نقصان تاسو ګورئ 3 میاشتې کېږي تورخم چومن بډر بندولو پښتنو ته څومره زیان رسوي، د هر وخت دا خبره موږ اوچتوو، څوک نه څوک غږ خو به دا مخکې ځي او دا به خبرېږي او دغه قسم پروټیسټ هم دی چې آخر ولې دغه ظلم زیاتی کېږي. خو بل طرف ته دغه باندې چې اوس دلته سیاسي ډېر غټ نقصان رسي نو په هغه حوالې سره اوس دا خبرونه راځي چې ځل بیا پاکستان انګیجمنټ صورتحال چې کوم دی روان دی. الله دې وکړي چې راتلونکي وخت کې دا ټول معاملات ښه شي او موږ به دعا هم کوو، تاسو هم دعا کوئ او خپل مینې ورولۍ اظهار لازمي کمنټس په ذریعه سره کوئ. مننه، خوشحاله آباد اوسئ.